أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظیم. نن به د سوره بقره درس نمبر 138 شروع کو. په دغه کې به آیات نمبر 245 ترجمه او تفسیر وکړو. من ذا الذي، څوک دی هغه سړی، یقرض الله چې ویر کی الله ته قرض، قرضا حسنا ښه قرض، فیضاعفه نو الله به زیاد کی دا قرض له د دپاره اضعافا کثیره ډیر زیات، والله او الله چې دی یقبضو تنګوي رزق، و یبسطو او فراخوي رزق، و الیه ترجعون او الله ته چې دی واپس کېدل دي. نن درس کې تاسو به ترجمې نه پوه شوي وئ انشاءالله. الله ته قرض ورکول دا څه مطلب؟ سړي ذهن ته داسې عجیبه غونته سوال ارسي، نعوذ بالله، الله څنګه مونږ قرض خلي؟ قرض خو هغه څوک خلي چې هغه محتاجه وي، او الله خو محتاجه نه دی. نو دا مطلب دا نه دی چې نه نعوذ بالله الله محتاجه دی، متاسې پیسو ته ناست دی. نه، د الله پاک متاسې پوهې دپاره د قرض لفظ استعمال کړی دی. مطلب دا دی چې تاسې ما په لیارې کې مالونه خرچه کوئ، تاسې نیک اعمال وکوئ، لکه څنګه چې ته قرضداري ته پیسې ورکړې هغه خامخا تا ته قرض درکوي واپس که نه. همدارنګې که تاسې ما په لیارې کې مال خرچه کړه، نیک عمل وکړه، نو زه به خامخا تاسې ته دغه بدلې درکوم، یعنی ثوابونه او نیکې دغه مطلب دی. او بل تفسیر علماو دا کړی دی، یعنی د الله دپاره یو غریب حاجتمند سړي ته قرض ورکول، دا یې هم ډېر ښکلی صفات دی. چې کله یو نیم ملګری درته راغه، لاس یې بند وه، قرض یې درنه وغوښته، ویرې که یو نیمه خوا هسې ګڼکپ وي، ښه پوهېږي که دغه ته قرض ورکړم نه، هغه خبره غوپه کوي، بیا که ویره هم نه کې پروا نه کوي. نو قرض ورکول دا ډېر ثواب دی. حدیث شریف کې ارسي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی، ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرة الا کان کصدقته مرتین. مسلمان چې دی قرض نه ورکوي مګر که ویرې کي، دا به دته داسې ثواب میلاویږي لکه د د الله په لیارې کې 2 ورته صدقه کړي وي. قرض ورکول دومره ښه صفت دی. او بل حدیث کې ارسي ته چې چاته قرض ورکړي او مثال خبره یوه میاشت نیټه یې تاسو یخي وي، اوس به تا ته دا 2 میاشتې پورې تا ته هره ورځ مفته ثوابونه وي، بیا چې نیټه په راشي بیا یې دیر نه کي، بیا هم تا ثوابونه څه کېږي؟ جمع کېږي. دا د حدیث شریف مفهوم او تشریح ما تاسو ته بیان کړه. نو قرض ورکول دا ډېر ښکلی صفات دی. خلک کله کله یایي که نه لږ قرض حسنه خو راکړه، قرض حسنه هم دغه ته یعنې د الله دپاره قرض راکړه، زه به بیا تا ته دیر کړم. او بیا یوه بله ښکلې نکته درته بیان کړمې، هغه دا دی چې کله چې چا قرض دیر کا، مثال خبره تا ته یو کس 50,000 افغانۍ یا کلدارې دیر کړي دي، بیا د 2-3 میاشتې بعد چې ورکولې، کوشش وکړه چې 50,000 خو ورکې، که یو 2-3 زره دې زیاتې ورکړې، دا ډېره ښه خبره ده. خو دلته به دا خبره یاد ساتوئ چې هغه به در باندې لازمي کړي نه وي. احمد محمود ته 50,000 قرض ورکوي، نو د احمد به محمود ته نه یایي چې 2 میاشتې بعد به 50,000 ورکوي. که چېرته احمد ورته دا خبره وکړه، نو دا بیا سود شو. او که دا خبره یې نه وه کړې چې دا واخله 50,000 روپۍ، 2 میاشتې بعد محمود ورته راغله چې تا کور آباد، ما د ډېر مشکل وخت کې مشکل حل کړي وو، نو دا 50,000 دا او دا 15,000 یا 2,000 دا بخششي واخله. دا ښه کار دی، ځکه هغه تاسو ښه کړي، ته یې هم ورسره ښه وکړه. نو الله په لیاره کې مال خرچه کول دا ډېر ښکلی صفات دی.
دغه سره الله ډېر خوشحالیږي او دغه سره د انسان ډېرې فایدې کیږي. دته معلومیږي هم نه د به یوه روپۍ د الله په لیاره کې وباسلې وي هغه یوې روپۍ سره به دا به هغې ورځې یو غټ اکسیډنټ سره مخ کېږي هغې څه به دی بچ شي په هغه اکسیډنټ کې بیا د لاس ماتېږي یا خپه ماتېږي ګاډه به تباه کېږي په میاشتو به د هسپتالو کې پروت وي هغه یوه روپۍ به هغه بالا څه کړي دفع کړي. نو دا صدقې صفت ځان کې پیدا کوئ. کله کله مو علما چې د صدقې بیان شروع کړي نو بیا د خلک یو بل ته یایي والا خپل ځان پاره بیان شروع کړی نه ما پاره ما ته مار کوئ بل ځای کې دنیا غریب خلک شته دي هغوی سره امداد وکوئ. افغانستان کې ډېر غریبانان دي هلته ډېر بد حال دی کونډې یتیمان ډېر زیات دي خاص کر هغوی ډېر خیال ساتوئ. پاکستان کې هم شته دي هر ځای کې شته دي خو زموږ افغانستان کې بیا ډېر دي ځکه چې هلته د 40-50 کالو نه جنګ روان دی نه کار شته نه روزګار شته. من ذا الذي خیو بل حدیث شریف ده ابو هریره رضی الله عنه فرمایي د بخیل سړي مثال داسې دی لکه چې د وسپنې وسکاټ یې چولی وي او د لاسونه نه دي داسې ایښي وي چې مالداره سړی خرچه کوي همداسې بادوي او بخیل سړی چې خرچې واخلي نو د داسې کړي وي د پلار چا پلار به دونه روپۍ وباسي. یو بل صحابي درته ښیم هغه څه عجیبه کار کړی دی ابو دحدح رضی الله عنه. ابو دحدح چې دا آیات واورېده چې الله قرض غواړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوه ای رسول د الله رسوله الله قرض غواړي مونه ما سره 2 باغونه دي دا دواړه باغونه دي الله په لیاره کې څه کوم وباسم. نبی علیه السلام ته وویل چې نه دواړه ما کوه یو باغ صدقه که او دا بل باغ د خپلو بچیو ته پرېږده. یا ښځه یا رسول الله دا یو باغ چې کوم دی دا ډېر ښه دی دغه کې کجورو ونې هم ډېرې دي او دغه نه ګاټ هم ډېر ارڅي دا د الله په لیاره کې صدقه شو ټولې الله په لیاره کې همغه واخې څه که وباسله. او بیا داسې خوشحاله یاره کې شعرونه وي چې ما د الله لپاره باغ وباسله دغه زما ته دومره خوشحالي میلاو شو عربي ډېر ښکلي اشعار یې جوړ کړي دي چې کور ته راوښځې چې دا اشعار واورېدل نو د نن سبا غونته ښځو غونته ښځه نه وه هغې ورته ویل چې ای ابو دحدح ډېره ښکلې سودا دې وکړه او ډېر ښه دې وکړل که داسې نن سبا ښځې وای موږ خو دې تباه کړو موږ خو دې غار کړو ځانه دې بزرګ جمیل جوړ کړی دی ښځې ډېرې بخیلې هم وي چې کومه یوه پکې سخي وي بیا میړه خانه تباه کوي او بس میړه غریب چې وځي چې غریب سړی کسې جامې یې ویل کړي میړه جامې ویل کړي همدا پیسې دي چې شندي نو خو اکثر یې پکې ډېرې بخیلې وي ښې هم پکې شته دي زموږ سړیو کې هم ډېر بخیل دي صرف ښځې نه. نو ابو دحدح د الله په لیاره کې بستا باغ څه که وباسله. داسې صحابه وو چې آیات به څنګه نازل شو دوی به خپل عمل کې راوسته. بل دغه آیات چې څنګه نازل شو 3 ډلې جوړې شوې. یوه ډله خو بالکل ګمراه شوه هغوی وویل چې اوهو الله قرض غواړي موږ خو الله نه مالداره یو نعوذ بالله دا خبره وکړه نو هغوی بالکل خپل ځانونه تباه کړل. بله ډله د کفارو هغه ورکې جوړه شوه چې هغوی نوره بخل شروع کړ اوهو الله ته قرضې ضرورت ده بالکل که اونو باسي پرېږده چې نعوذ بالله الله څه شي دوی خیال مطابق تباه شي الله چې هغه کېږي ظالمه. او بله ډله د صحابه ورکې جوړه شوه هغوی چې دا آیات واورېد همدا چې څه واسې و صدقې کولې. حدیث شریف ده ته به الله په لیاره کې یوه خرمه وباسي یوه خرمه دغه ثواب به الله تا ته د احد د غره نه هم زیات کړي. احد غر خو تاسې لیدلی ده په مکې مکرمې کې څومره لوی غر دی نو ډېر ثواب دی دا ویر کړه صفت دا ډېر ښکلی صفت دی. حدیث شریف دی الید العلیا خیر من الید السفلی پاسه لاس د لاندې لاس نه څه دی غوره دی. ته چې چاته روپۍ ورکوي خامخا داسې ورکوي که نه که داسې ورکوي چې دا واخله خو داسې واخله بل ته لاس نیولی وي نو نبي علیه السلام څه یی
د پاسینی لاس چې دی د لاندني لاس نه غوره دی. ډېر عرضي کې لاس ما نسه، کله کله یې ورکوه هم. من ذا الذي څوک دی هغه سړی یقرض الله چې قرض ورکي الله ته، یعنی د الله په لاره کې خرچه وکړي، صدقې وکړي، زکات وباسي، نیک اعمال وکړي، منځونه کوي. قرضا حسنا ښه قرضه، فیضاعفه بس الله به ورته 2 چنده کې زیاده کړي دا قرضه، له د دپاره اضعافا کثیرا په ډېر زیات 2 چندي سره. اوس دا زیات موږ ته نه دی معلوم چې الله به څومره زیاتوي، دا موږ ته پته نشته. موږ ته به استادانو وی د هر سړي یو خپل شان وي. ته چې والي ته ورشې د ګورنر ته، هغه نه به ته امید وي 1 لاک، بیا دغه نه چې لږ وړ سړي ته ورسې هغه نه به 2 لاکه امید وي، چې بیا بالکل رئیس جمهور ته یعنی وزیر اعظم ته ورسې نو هغه نه د 100 لاکه امید وي. ځکه وزیر اعظم ته خو چې ورشې تا ته لږ نه درکوي، ښه ډېر شی درکوي. نو الله چې د ټولې دنیا بادشاه دی هغه به څومره ډېر وي. والله او الله چې دی یقبض تنګوي رزق ویبسط او فراخوي رزق والیه ترجعون او الله ته به تاسې واپس کیږئ. نن دپاره همدا بس دی. وما علینا الا البلاغ.